حزب البحر بزرگان دین او زمونږ د اکابرو د سلسله مبارکی د مشایخ کرامو یو معمول دی مازیګر مانځه رستو اکثر اهل الله صالحین ته دعا وای عموما د مازیګر مانځه پسې د دې وینا کیږي دیو جن دې ته بعض بزرگان حزب العصر هم وای حزب معنی وظیفه العصر مازیګر یعنی مازیګر مانځه پسې معمول مشهور نوم د دې حزب البحر دی حزب البحر د دریاب وظیفه امام الشیخ ابو الحسن شاذلی رحمه الله یو لوی بزرگ دی د حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه په اولاد کې راځي مراکش کې پیدا شوی او بیا تیونس کې مقیمو بیا دا غزنه هجرت کو مصر ته او په مصر کې مستقل بیا د اوسېدو ډېر علما صلحا دغه مریدانو شاګردانو امام ابو الحسن شاذلی رحمه الله تا الله پاک د دې دعا الهام کړي دی چې د په یو سمندري سفر کې او بحري سفر کې حج لتلو په دې وجه وته حزب البحر ویلې کی دا دومره اهم دعا ده چې حاجی خلیفہ رحمه الله کشف الظنون عن اسامی الكتب والفنون کی ذکر کړی دی چې شیخ ابو الحسن رحمه الله به فرمایل ک اهل بغداد ذا حزب البحر ویلې نو تاتاریان سوق دی چې په دې بیا حمله وکي مشهور واقعا ده کله چې په دې ځمکه باندې ایک انګریز ظالمو مختلفو ظلمونو دا غي واقعات مشهور دي چې کلی به ورانول مدرسې جماعتونه به شهیدان کول یو کلیو چې د آغا کلی خلکو ته دی سنشو ویلې چې دا سوجه د تپوسو کو دی وته ویلې شو چې دلته یو ولی الله دی دا الله پاک یو نیک بنده دی او هغه اهتمام سره حزب البحر وای په دې وجہ په دې کلی باندې ظالمان نشی راتلې نو انګريزان وی وای راځي چې اول ولدا بزرگ ختم کو دا کوم دعا ده چې دې به موږ نه پخلاش نو هغه بزرگ را وستو او د تو په خلی پورې وتړلو ګولای چې وروا چولا انا کام شوا دویمه وروا چولام پوچ شوا چې ډیر لری ک بیغ ګولې وروا چولا کې ډازو کو دا سدرې دل چې وک او بدونه چلے نو بیا ته معافي وغستا او وته وی چې زته خپل جمعات کې کېنه یقین د الله په دین پکار دی اخلاص سره ویل پکار دی دنیاوی لالچ حرس چې نوی او اخلاص سره کم کار کم ذکر کم تلاوت کما وظیفه کیږي نو هغه ډیر تاثیر لري دا د سفر په دې میاش کې سفر المظفر چې کوم روانه میاش ده د دې پنځم شپږم وم اتم تاریخ باندې د دې وظیفه کیږي خصوصا زکات یوزي او چلې کیږي نو په دې وجه تاسو ته دا ویم چې تاسو بیا شوق سر په دې باندې کله غواړي عمل وکولې شي یوزل امام ابو الحسن شاذلی رحمه الله د حج په سفر کې او دا د دې دعا د الهام باعث مو چې الله پاک کله د دې دعا الهام کړو نو د خپل ملګرو ته وای چې ما ته غیبی حکم شوه دی چې حج تلاړ شه لہذا تاسو چرته بحری بیړه او جهاز تلاش کړئ اغي وتی صاحب دا خو ډیر نا وخت دی ډیر فاصله ده مونږ نشو رسیدلې حضرت وتو فرمایل چې ما ته اشارتن ویلې شوې دي هغه ډیر خدا نو دی یو کشتۍ یو بحری جاز اونې و چې هغه د یو عیسایو د حج تیاری وشو خلق په دې جاز کې کېناستو سمندري جازو چې کله رسای مسای پرانسته شوی او جز روان شو د مصر د قاهره د آبادی نه اوتو او په سمندر کې داخل شو مینس کې نو دغه وخت کې مخالف طرف نه هوا رااله سمت مخالف نه چې هوا رااله
بس جاز پځې ودرېدو. یو هفتې پورې دا جهاز ولاړو، مخالفینو ته د اعتراض مکمل وشوه او د حضرت شیخ رحمت الله علیه بارکې وی دا ګوره کنه دوی ما ته غیبي حکم شوی دی، الهام شوی دی، مونږ خو وی چې نشئ تللی نشئ رسېدی ځکه منځ کې د میاشتو مزل دی، اس جازونه هوایي خو نو، لیکن خلق خو موقع ګوري او د هر چا حاسدان وي. نو هغوی وی که ده ته رښتیا غیبي اشاره شوی وی نو دا جاز بدل ته نه بندېدو. حضرت شیخ رحمه الله ډېر زیات پریشانه شو او په دې حالت کې د غرمې وختو او د قیلوله کوله. په خوب کې ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې دا دعا وښودله. حضرت شیخ قسم خوري، کشف الظنون لیکلی دی، والله لقد اخذته من في رسول الله صلی الله علیه وسلم حرفا حرفا. په الله مې دې قسم وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه مې دا دعا ټکی بټکی اغستې ده. نو دا الهامی دعا ده او الفاظ هغه دي چې عام طور په احادیثو کې راغلي دي، ځینې د قرآن مجید آیات دي. حضرت چې کله د خوب را بیدار شو او دغه کپتان عیسائی روغستو ورته وی پړی مړی پرانیزه او کشته به روانیږي. هغه ورته صاحبه مونږ چې په کم طرف روان یو د هغې مخالف هوا ده، که ما دا پرانیسته نو واپس به ریوس لاړ شو، لہذا دا د دې د پرانیستلو وخت نه دی. حضرت شیخ امام ابوالحسن شاذلی رحمه الله ورته وفرمیل ته اطمینان وکړه او الله پاک بخیر کی. حضرت دا دعا شروع کړله، دعای حزب البحر، او دا پرانیستو چې څنګه کلا وکړو جاز بس شانه په هوا راله او جاز په مخ کې باندې روان شو. صحیح سالم غاړې ته ورسېدو. سبحان الله. دا کرامت چې دی اهل جهاز وکړه د قافلې، نو په دې کې بعضې کسانو غیر مسلم دوه عیسیان هغه مسلمانان شو. دا کپتان اگر ډېرې سفرې کړې وي بحري او د دې هر څه نه خبرو اپوی شو چې دا غیبي خدایي امداد دی دې صاحب سره. نو دی مسلمان شو او د بچی مسلمانان شو. سبحان الله. د هغه وخت نه وروسته تر ننه پورې دا دعا بزرګان د مشکلاتو په وخت کې وایي. دا ویل څه فرض نه دي، واجب نه دي، سنت نه دي، د بزرګانو یو عمل دی. قرآن مجید او احادیث سره مخالف نه دی، بلکې د قرآن مجید آیات او د احادیث و روایاتو کې چې سره غلی پاغې مشتمل دی. دی وجنه دی دعا کې ډېر تاثیر دی. د دې زکات یعنی پس چې دا وظیفه پخېږي عام بزرګان دین نه نقل شوی ده، خو اسانه طریقه کم چې زموږ استاد محترم مولانا شیخ مغفور الله صاحب دامت برکاتهم العالیه او زموږ نور اساتذه کرام مونږ ته راکړې ده. ادا ده مختلفې طریقې دي، خو د دې اسانه طریقه دا ده چې کله د سفر المظفر میاشت راشي، دا کومه میاشت چې روانه ده، نو سفر المظفر یا سفر الخیر ابتدائی عشره کې د دې زکات دا وستلې کېږي. 5 تاریخ باندې لکه د اتوار په ورځ زما په خیال 5 تاریخ راځي، مازیګر به مسجد کې کېني، 3 ورځې نفلي اعتکاف به په سنت طریقه مسجد کې به کېني. مازیګر نفلي روجه به نیسي، خوراک به نه کوي، نه چې بس ګرم او یخ او ترسکون او غوړ او زړ به راځي ته به یې خوري، ګناه نه ده. خو لیکن د دې انداز او طریقه کار داسې دی، سپوره روټۍ به خوري او شنه د پیو خیر دی خوږه دي، دا بستا خوراکي. په پېشمني کې مو روجې ماتې کې 3 روجې دي او کاوه ده او سپوره روټۍ ده. نفلي روجې به نیسي. 5 تاریخ مازدیګر مونځ پسې به کښېني په مسجد کې،
شپږم اوم اتم باندې به ماښام بیا پاسي په شپږم تاریخ باندې روزي په اوم باندې روزي په اتم باندې روزي اسلامي یادوم ښه د سفر او په سنت طریقه به مسجد کې په اعتکاف ناست د اعتکاف شروع به د مازیګر د پنځم تاریخ نوي ختميږي به اتم تاریخ ماښام نه وروسته اعتکاف کې بس کې چې څنګه اعتکاف تکې ناست په سنت طریقه ماښام مونږ دیو کو مانځنه بعد و اوابین خپل معمولاتو کې صورت واقعه و تلاوت کې شپږ رکعات نفل کې کشل رکعات کې دا بو کې دا غینه بعد با د زکات په نیت باندې یوزل حزب البحر اوه یوزل بوه بس بیا نور خپل ذکر کاوه تلاوت کاوه درود شریف استغفار وای ماسختن مونږ چې دیو کو مانځنه فارغ شي بس د کېدو نمخ کې یو ځل بیا وای سار مونږ چې دیو کو په ځای وکین خپل تلاوت ذکر استغفار مراقبه وغیرہ بو کی نور چراو خطه د اشراق مونږ بو کی دا نه بعد به یو ځل حزب البحر وای پنیت د زکات ما خام ماسختن اشراق مونږ نرست ار ورځ به دا کاری په اعتکاف کې نو درې ورځې دي او روزانه درې ځل ویل د حزب البحر دي په درې ورځې پوره شوي ته مسجد کې یې باقی وخت په تلاوت کې په ذکر کې په استغفار کې مراقبه کې تیرې فضل خبره باندې کې چې کله اعتکاف ختم شو سو مساکین غریبانان براو غواړي طعام به پیو خوري کواس د کېدو چیلې حلال کا او د الله په نوم صدقه کا ثواب روح پر فتو د امام ابو الحسن شاذلی رحمه الله او نور مشایخ توبخه او که نور څه نه بس د مدرسې طالبان یا د محلي غریبانان کوم ځای کې مدرسه نه غریبانان خلق رو واړه او په خپل کور کې به په خپل بیٹک کې به یا په خپل مسجد کې به خو خوراکو کا ثواب امام ابو الحسن شاذلی رحمه الله توبه د دې دعا د زکات نه مقصد به صرف رضا د الله او د دین بعد نور جائز مقاصد هر جائز مقصد د پاره ډیر مفید شی دی الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي دعای حزب البحر بدا سوی بسم الله الرحمن الرحيم وبه الحول والقوة يا رب سهل ويسر ولا تعسر يا رب أنت ميسر لكل عسير دین بعد با تمام حروف تهجی پیو سابان دیوے الف با تا سا جیم حا خا دال زال رازا شین سین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو آیا یا پوری پیو سابان سوی دین بعد بدریزل سورة فاتحه ہوئے او دریزل بسورة اخلاص ہوئے ثواب بے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ توبہ خیتا سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دين رسل بدرد الكلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله داغين رست بدريز الاستغفار وي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه دين بعد با يوزل تكبير التشريق وي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بیا بلس پیری درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لس پیری چی درود شریف پورا شو
لاس بوچت کې د خپل مقاصد د پاره بدعا وکي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد و آله وصحبه. الله پاک موږ ناراضي شي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله تقصیرات معاف کړي، الله د ظالمانو نه حفاظت وکړي، الله موږ په بل باندې ظالم کړي، الله بل څوک په موږ باندې ظالم مکړي، الله ټول امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام وبخي، الله کریم زموږ ظاهري باطنی تربیه وکړي، الله زموږ ټول مشایخ کرامو درجه بلند کړي، الله دا مدرسه نور دینی مدارس مساجد مراکز خانقاهونه مجاهدین ټول سره امداد وکړي، الله زموږ مور او پلار وبخي، دوستانو ملګری مرګري وبخي، مشایخ کرامو باندې الله متناهي انوارات نازل کړي. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بیا بدعا بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. یا الله یا الله یا الله یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمك حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر. کلم چې دا وزلزلوا زلزالا شديدا ویلي نو درې ځل به د شهادت ګوته اوچته کې اسمان طرف ته به اشاره وکړي. بیا چې وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر. دې تر ورسېدي د دې وینا په وخت کې به د خپل مقصد طرف ته خیال وکي، تصور کې خیال کې بخپل هغه مراد او مقصد راولي. وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. دا کله چې توې بډومبي ځل چې کافها یا عین صاد وې د خلاص د پنځه وړ ګوتې د یو یو ټکی په ویلو کې به ته بندې کاف سره به کچه ګوته بند کی، ها سره به دا وزیره ګوته بند کی، یا سره به منځه ګوته بند کی، عین سره مسواک مسبحه ګوته برا بند کی، سواد سره به مټه ګوته را بند کی. او دې کې بنیتو کې پړومبي دل بندول کې یا الله د دنیا مرادونه می ټول پوره کی. دویم کاف ها یا عین سره به دغه ترتیب باندې ګوتې کولاوي، پړومبي کاف سره به کچه ګوته کولاو کی، اور پسې ها سره به دویمه ګوته وزیره ګوته چې وته وي، دریم سره لفظ سره به دنځه ګوته کولاو کی. په دویم ځل چې ته کاف ها یا عین سواد سره ګوتې کولاو کی نو په دې کې بتا د برزخ د مرګ نرستو د قبر د زندګۍ د مرادونو پوره کېدو سوال باندې وي. نیت بداو کې چې الله د قبر د زندګۍ خوشحالي می نصیب کې سختو نه مې وسات. او په دریم ځل سره بیا ته دا ګوتې په دغه ترتیب باندې بیا باندې او په دې کې باندې نیت داوي چې یا الله د آخرت مرادونه می پوره کړي. دین بعد به دا ګوتې په دغه طریقه کولاوي
چې کاف ها یا عین صاد انصرنا کچا کو تبکلو کی انصرنا فإنك خير الناصرين انصرنا فإنك خير الناصرين یا اللہ تزمون مدد کی تو بہتر مدد کون کے وافتح لنا فإنك خير الفاتحين دویم گوتا بکلو کی واغفر لنا فإنك خير الغافرين دریم گوتا بکلو کی وارحمنا فإنك خير الراحمين شهادت او مسواک گوتا بکلو کی وارزقنا فإنك خير الرازقين مٹا گوتا بکلو کی واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا دیکھیں بدخپل مطلب نیتو کی دنی معنی دا سی دا یا اللہ زمون ټول کارونه مونږ ته آسان کی کوم مقصد د پاره چې وې دلته باندې تا چې دا کار ماته آسان کی اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا دا چکلوه ندریز البداوه او د خلاص دا گوتی پا دیدی سرا بنکڑی او پا دیبا شف کی او لاندی طرف دیسی اشاره کے او کلاوه وے پا دی ترتیب باندی واتمس على وجوه أعدائنا واتمس على وجوه أعدائنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم دام دریم زل دا جملم دری زل دا بم دری زل وے خودی کی بتا د گس لاس گوتی را باندې کی موټه بته جوړ کی او په خلاص کی جلی څنګه عمل کولو اسبو کی وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه دام دریم زل دیگی بم آغا طریقه بی چه بخیلاس بے چوفکے او الٹا بے بزمک باندی دا سی وحی او دیگی بدینیت داوی چه زما کم دشمنان دی ظالمان دی یا اللہ زمان لری کی ماتے نو ساتی شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ خب کلار صرف دان مخو گوا صحیح دا سی خیال مو کی چه اغا خده دا سی والو زولو لری شو وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم دا کلماتم دریزل دی پدې کې با پګس لاس باندې پوکې کې او عمر شانتی به الٹا پزما کدا سی وای وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان
بینهما برزخ لا یبغیان حامیم دا وزل دی او لنبے حامیم چوئے خی طرف تبا پکی حامیم دویم گس طرف تا حامیم درم دا سے مخامخ حامیم او سلورم شاتا حامیم پینزم برا حامیم شپگم لاندی حامیم او پا ومزل حامیم پا دی دوار اللہ سن بچوف کی او پا ټول وجود باندې بینا سیرا گئی تصور با دیدا سی چی اللہ دا دی ټول طرفونو نظمہ حفاظتو کی بیا بوئی حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون رفعت بأمر الله تعالى كل بلاء وقضاء يجيء من هذه الجهات الست ونأمن بإذن الله تعالى من جميع الآفات والعاهات فدي وقت بم دخل مطلب طرف تدهان بوزي حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بأمر بسي وزل دا دعاوه ستر العرش مزبور علينا وعين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بأبدري واريوي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بأبدري واري دا دعاوه دا آيات مباركة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين باب وزل داياته فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بأبدر دلداوه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بالدعاء حزب البحر کی نہ اعتصام ضروری دی نہ اختتام ضروری دی دا عیسا د دی نه چې کله دی درې ورځې پوره شوي او نه ځلې پکې ویله دې نه بعد بیا بهتره دا ده چې هماغه د درې ورځو د اعتکاف په ترتیب باندې روزانه وي ماښام پسې یو ځل ماسخوتن پسې یو ځل اشراق مانځه پسې یو ځل که درې ځل نشي ویلی دوه ځل وایه که دوه ځل نشي ویلی یو ځل ماښام پسې یا مازدیګر وایه دا دعای حزب البحر تاسو ټولو ته اجازت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم